سلامونه وخت مو په خیر. ولسمشر غني کابل کې په ښځینه قاضیانو نننی تروریستي برید غندلی دی. نن سهار کابل ښار کې موټر سایکل سپرو وسلوالو په 4 ښځینه قاضیانو وسلوال برید وکړ چې له امله یې 2 تنه شهیدانې شوي. د ملي امنیت سلاکار د جنوبي ولایتونو امنیتي وضعیت وارزاوه. حمدالله محب وایي د کندهار، هلمند، ارزګان، زابل او نیمروز ولایتونو له لوړپوړو ملکي او نظامي مسؤلینو سره پر مهمو موضوعاتو مشورې وکړې. د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي وایي که طالبان جګړه روانه وساتي دوی د ځپلو لپاره نورې لارې هم لري. هغه زیاتوي طالبان لا هم سولې ته ژمن نه دي او غواړي له افغانستانه د بهرنیو سرتیرو له وتو سره سم جګړه زیاته کړي. د نویو افغان سرتیرو د روزنې چارې تر دې وروسته د ناټو پر ځای ملي اردو مخ ته وړي. د ملي دفاع وزارت وایي امنیتي ځواکونه به په خپلواک ډول د سرتیرو روزنه ترسره کوي. او راپورونه وایي جو بایډن د واک پر لومړۍ ورځ امریکا ته د مسلمانو هیوادونو د وګړو پر سفر بندیز لغوه کوي.